ودا یو هلک و هغه په یو جنۍ مین شوی د هغه پلار ته ووایي چې داسې یو جنۍ باندې مین شوی یم او واده ورسره کوم نو هغه وایي زه به یې وینم چې ستا لایق ده که نه ده بیا به ورسره خبرې وکړو صحیح پلار یې چې بوللی وي هغه پرې مین شو دا ته ګوره ته ماشوم یې ته لا د واده نه یې او زه به دا واده وکړم ته غلی شه به دوی نښتي دي او ته د مزال له کتلی او ته که ته ځان لم کتلی خو ته وړي کوي زما لایق تا جنۍ نو د دوی دا خبره تاڼې ته رسېدلې ده د تاڼې چې کوم مشر دی هغه وایي چې ګوره د الله بندګانو پلار او زوی ځان هم شرمولی د یوې جنۍ دپاره اخر زه هم دا جنۍ وینم چې دا کومه بلا دی چې تاسو یو بل ته لاس اچوئ چې ورغلی چې راغی یو بم غږ نه کوي دواړه جیل ته اچولي وي دې سره زه واده کوم دا زموږ لایقه ده څه لږه ډېره دبدبه خو مشتي که نه درې واړه وران شوي دي یوې خبره وزیر صاحب ته رسېدلې ده د باچا وزیر ته نو هغه هم درې واړه راغوښتي دي چې ځان مې شرمولی ده خصوصا د حکومتي سړی چې تا هم ځان شرمولی ده دا جنۍ داسې شه چې جنۍ کتلې ده یو هغه درې واړه غاړې ته کړي دي د زما په شان سړي سره مزه کوي الغرض وي چې هغه سره وران شوي دي باچا ته خبر رسېدلی باچا وي وزیر الله دې وشرموه چې دې مقام سره ته دا کارونه کوي یوې جنۍ دپاره دا د جنۍ داسې څه بلا ده چې باچا صاحب دی هغه وایي چې د ملک د باچا نه زیات عزتمند څوک بس زه به ورسره واده وکړم تاسو غلی شي دا څلور واړه یو بل ته لاس اچوي یو منډې او جنۍ ته مخکې بیا په دې منځ کې کنده راغلی چې دوی منډې واله دوی یو یو دې کندې ته ولېدله ختم شوی دا جنۍ دې کندې نه وړېدلی دوی ته دې کندې پته نه وه هغوی ته پته وه عبرت دې کې دا دی چې دا جنۍ دا دنیا وه او هر یو دا وي چې زما شي د دې بل نه شي او خوشحاله وته زما به یي او د دغه دنیا دپاره موږ یو بل ته لاسونه اچولي دي ورورولي ملګرتیا مینه محبت هر څه ختم کړي دي دنیا د لاسه لکه څنګه چې دې څلورو کسانو لاس اچولي چا دپاره د دې جنۍ دپاره هر یو وایي چې زه یې لایق یم بل نه څنګه چې هلته وي دغه شانې دنیا باره کې هر یو وایي دا زموږ کمال دی د هیر کې چې د هر څه د الله په لاس کې بیا منډې دي منډه خو داسې روانه دی چې که نه منډې نشته روژه ماتي نه بعد وګورئ چې منډه شتي که نشتي دا یو منډه ده زمونږ او یو کنده به راځي چې هغې ته به ولیږو هغه قبر دی او چې کله موږ دې کندې ته ولیدو دې قبر ته که نه دا دنیا به په دقه قبر له پاسه ټوپ وي زموږ نه به خوږي بیا به بل ښکار راونیسي بیا به هغه او بیا به او دا داسې الله پیدا کړی نو هوښیار شه مخکې د دې نه چې ته پسې منډه د دغه قبره پورې ووایې او ته ترې ولېږې او هغه دنه واوړي الله دې موږ د دنیا د چالون نه وساتي